خدای پاکه نو زه کوم ځای کې اوس د ډولکي ما نمبر راواله د ما خو وچاوده چې کوم شیز دې په کار شي نو بیا به له مخې ته نمبر نه چې هغه شکل به هم درته نه راځي بیا دوړه خرابوي او ته مې بل مخ راوړه نو دې دواړه مخه کار کوي سلام علیکم خبره وړه یا الله توبه ویم کو د بل څه سوال مې کړو که نه نو الله به قبول کړو داسې کار دی ویم زما د ورارو سنت دی که نه الله دې وبخښه خوشحاله اوسې او ما ته د ډولکي مار ضرورت دی که نه نو چې ما تا ته څنګه وکتله دا ښه دې وکړې ګورې دا هنر دی الله دې عزت وکړه ما د ډولکي مار نمبر نشته ګنې ما به درته کړی وې داسې کار به وکړې که نه بل چا ثابته وکړه خیر دی مړه ټوکه راپورې مه کوه که نه ګوره چې ته څونه پیسې غواړې که نه زه به د سړي زوی یم چې پوره په پوره به درله درکړم خو داسې کار شرمېږه مه ډولکي مار خو یو هنر دی او دا دې ډېر ښه وکړله چې ډولکي مارې سرې شوې نو ته اوس ګوره مړه راتو رات په سټار شو غټ ګاډي به رسوي ته به زما د ډولکي مار نمبر نشته ته ګاډي وړې وې دا خدای ته سره خلاص کړه دا ریسارچ ولري دا د ډولکي مار واسکټ نه دی خدای دې هر کسې هر شي زه ته په واسکټ په ټوپۍ باندې ډولکي مار ښکارم ډولکي مار به تی ډولکي مار به دغه دادی ډولکي مار به دغه نیکۍ وایي خله سمه خو ده ساده کله زه په پښو دله پروزه ما مینت درته کومه ته چې سوی زرې منمه ګوره راسه کار دی که نه ټوکې را سره مه کوه مه خفه کېږه ته هنرمند یې ډولکي مان نه تا خو ګوره پنجابیانو دا نه دی زه ډېر خوشحاله شوم چې پنجابیانو ته ځان سره پرېښودې یعنې هغه بې غیرته نه دي پښتانه خو ځان سره پرېږدي نه چې څه ګټي خپل جیب کې اچوي یاد نشه که نه ته را سره داسې ډولکي راوله که نه سوال ته کوم دی چا په مرکې کې راوړی دی زه خدای ظالمه د پنجابیانو ډولکي مارو سره نه یم که نه بیا داسې کار دی که نه د سړي زوی به جوړ شي او دا واسکټ په وباسېږي نو باندې ټوپونه هم ښه دا شنغر دی داسې پنجاب نه دی ښه شه به زه شه د خپل ذلیله کا ذلیله شه ماړه کار مې وشو ګورې د پنجابیانو نخرې اوس کوي وکشه یا خدایا برما یا سړیه راوځه اوس خو نه راوځي خو چې مړه چې بیا هم رالم راوځه یا سړیه برما خنه بخنه راته کوه خنه بخنه دې پتن درځو ځکه ته سمه دي ځان قدم خو دې نه دی خو صرف پسند دی درته پکو دې درد دی یا سړیه غالک پاګولې کله راوړي زارې راله شنه کړه دقه چې سترګې مې ورته چینګین ویلې دي خانه خانو چې خلاصه حاجي خان وایي جی ادیران راولې بار پروت دی حاجي خان هغه د څه کم وکړه دا بوزي ګولول غواړي حاجي او دیران په کې څه غواړي نو یو کار وکم جی کنه داسې کار وکم د غونچه ګل کا کاغذ یوزګاری دا خبر راولم نو دا سره بټول را دند کړو خیر د بوته ګوډو کوم به پکې واچي صحیح راولا اجلی باندې بیا خیر ډبل ور دیالي په ډبل ورکی مونږ ته پکې لګ جی نظر کوي کنه خلک پر ډبل دیاړي ورکه او په خوده به ور کماله په خپل دیاړي کې 85 کم راکې وګوره ته به څه کار کوي ها کوم به وسره جی صحیح زه وردم دغه کومه دا غونچه ګل کا کاغذ به برابر زلا سره صحیح دی جی الله دې خوشاله را بسی کنه دا هغه نه کله سم کار شوی دی خو چېرته په لاره کې بس سره پیدا اوبه شوي که نه یا سړیه بېګا مې ډېر ګډوډ خوبونه م لیدلي دي ښه نه یم ښه څنګه خوب دې لیدلی و چپ شه مړه خو پکې نه وي چپ شه دقه چې خوب مې لیدلی او خوب الټۍ داسې مې لیدلی و ته مړې ټیک شو ته مړې ښه بل بیا خو زه ژوندی یم ځه اوه بچې خوب الټه شو چې زه مړ شم داسې شوه چې ته مړه شو پرېوځئ د دنیا ده خان له نه وي خبر چې دنیا څو ډانګه ده تاسو ته پته شته د پاکستان کې چې کوم شي مشهور شي که نه هغه بې نه میلاوېږي وایي ګرانېږي نو چې کوم پکې لږ غیب شي که نه نو بسي تیاری لته مو خو نه چا دا ونه چې خېټه مې خرابه ده دې پلیزي ګورې نه میلاوېږي یو د مګر مور په لاس او په پښو په سر باندې درد دی او په ګولو پسې ګرځو ټول علاقه مو کتله او ګولې نه میلاوېږي ولې چا ته دا ونه وې ښه چې ناجوړ یم بیا هغه ته وایي نه میلاوېږي چې کوم شی په پاکستان کې مشهور شي هغه نه میلاوېږي شارټ دی دقه چې چل دی دی وجه کوم الله یې سړیه څوک رالو ته ودله ورځمه ودله چې څوک دی وایي که دره ځمه دره لیکه ده څه چغې وکئ ور راباندې راغورځوئ
السلام عليكم. السلام عليكم وقلت اقول كاكا. بخير. سنق يا اخي خير دي. جولي تلاقي شو قاعد خير دي؟ حالات واقعت خير. بس خير دي انا بس ننصبح وتعرف تدري موسم بدل شنو بماري مزياتي شي ما هاو كذا صار ورخو كلو شو يا دم استنى ما انت انا قلت اقول كاكا ما يغطرور بسنقا خذ شو قاعد پکټ کې بدلا اچھا بسره دلا شي په خپل بیا په دې جادو کوي مرما اخیری وخت مې الله دې اخلاص کا خیرو کنه خیرو څنګه راغلی ما وی کنه ما ستا غزوین سبا فارغ دي ساده ګل اوزګار خو دی اوزګار دي بالکل ما اوزګار دی وی زمونږ خان نه جنبو خان ها جنبو خانه اجا اوا دا غلګه سره راوړل د سره ډیرانه راوړلې بوټي کړلې دي خدای د سره خلاص کی و یو مزدور وګور چې بوټو ته د ډیران واچو او زمون خانانه نن سبا چې کوم نه په موږ باندې غټ کارونه نه کوي دا کارونه مونږ هم دا ډیرانه برابرې بوټو ته چي پوه ما غزو ته وایي چې ما سره لړ شنو ما دا سره برادر نه کیله نو زه خو یو خبر تا کوم خپکیږه ما سلام بچي نه خدای دې نه کی اخو دې ساده ګل نه خو سم کار برانه نو چې هغه یوازې ته کاته لګیا کې نو چې ته نقصان ډالو نه ګوري کنه یا غونچا ګل کاکا یوازې بنی لګیا زه وسره ما زه وسره کار کوم کنه خزه بیا خو ټیک ته بیا به چې توا سره بیا خو څنګه مونږ نه نو اوس आवाज به تو چې ما سره نشته کوته ګورم تا ته ما مخکې نه مې کړی چې مودي بیماره ده په سړی درد په خپل درد هغه له دوايي راوړي ابه درځي خزه ټیک دنګ سات کې درځي ته راولېږي زه به درځم خزه سیده زه په مخه ده وی سړی راته ځه راته ستا په قدمونو چې زم نه ماښام بلور کراو رسم ښه السلام علیکم وعلیکم سلام چرته مخه کړی څنګه سره نه مخ روان دی زه ملور کرمې خیرو کزي ها څه ولوړي وای به سم ولاوړې دا هغې ماشومان له مې جامې اغوښتې دي او د روجې څه سود سودا ده دا ولاوړمه او کنه روژه نه وله خو خلک وایي بله روژه ده او که نه روجه را روانه ده نو ما وی چې په کوجه کې ورشمه بیا روجه را کور نه وتل نه کېږي دا خیر ده نور د خیر د بیت دی ښه الحمدلله ته څنګه بس باران ورځ ده نن دا دې ساس کې هم راپېږي د دې غوږونه کار نه کوي بس دې غوږونه باران دي خدای مې د هغه زوی له د چاراغه نه مرګ راولي ولې او خدای دې په دړ مړ کړي خیرې ورته مه کوه بچې په میندو باندې ډېر خفه کېږي دا زه اوس درېیمه درېیمه ورځ ده مور له ګولو پسې ګرځم او ګولې یې پیدا کېږي ودې کتل ستا په شان زوی چې زما و که نه نو روزانه به مې ورته دواګانې کولې ما خو چې خپل له واده کړی دی او ښځه یې غشتې ده نو ما ته سپیم نه وایي چې دا مې مور ده بله ورځ یې پیپسي بوتل له وړه په پټه په بډه کې ورکړو چې زما خواله راورسېد په پنسه ته پرېوته مننه ترور سم سوچ یې ورته کړی او هغه لور چې واده شوی دی هغه خوشحاله ده که خفه ده وایي ویم چې بونځ وکم که نه نو زوم ته دواګانې کومه ولې وایي ولې ویم زما لور چې څه وایي که نه هغه زما زوم کوي ګوره زما لور خواښې سره خفه وه زوم مې ورته وی راځه وي ځان له اوسېږه د هغې دومره خیال ساتي ای خدای دې خله د خاورو نه ډکه کړه په دغه ځای کې بلې چې زوی دې د ښځې خیال ساتي او د ښځې له په بډه باندې پیپسي راوړي نو خیرې وزارو ته کوي خدای مې دې اخلاصه کړي او چې زوم دې د لور خیال ساتي نو زوم ته دواګانې کوي هغه خو د بل چا زوی دی که نه چې دغه مور له خپله ښځه رابېله کړې ده او ستا د لور سره اوسېږي دغه ځای کې زما دماغ کار پرېږدي که نه ځکه خو واده م نه کومه زه مړه ستا ما سره دې خبره سویمه نو ته په خپله زوی ته خیرې کولې چې ستا زوی د خپلې خیر ساتي هغه ګناهګار دی او چې زوم دی د لور خیر ساتي نو هغه ته دواګانې کوې زه مړی په دې کې زما دماغ کار پرېږدي ځه خپله مخه کوه د دې ساده ګل دا خبره خو څه حده پورې صحیح ده هغه هم زما لور ده چې زما زوم یې خیال ساتي نو څنګه پرې خوشحالېږم او دا هم پر دې لور ده نو چې زما نه یې زوی اغوښتې نو زه خفه کېږم نن د پس نه به زه د انګور خیال ساتم نو زوی به زما خیال ساتي یو خبر را یاده شوه لورې د مغنوسۍ ته مې ویلي چې د خاوند ډېر احترام کوه الله به درنه خوشحاله یو حالت کې به هم ورته نشه کې 24 ګنټې به مخې ته تابعداره ولاړئ ویم ته مې په دې یوه خبره خوښې په غوږونو کاڼی او صحیح ده یو ځل هسې وخاندې یو ځل چې زما په خبره پېښ نو په دویم ځل بیا وخاندې په دې مې ډېره زیاته خوښېده چې ځو داسې ځه
پاکستان خو ټول علی ګلې دي چې ګورې یو ځای کې دوه مله دي بل ځای کې پنځه مله دي اوس دا سلام علیکم خانجی وعلیکم السلام څنګه دي خیر سړی راغی خانجی زه خو کور ته ورغلم کنه هغه پلار له روبت غونچا ګل کاکا ناغه ما ته وی چې زما کور ولا بیمار ده بازار ته مې لګري دبه پاتې وی چې څنګه راشي دنګ شی بیل به مې در لګلی او جی ٹھیک ته جی نو څه کېته نو زه به چې په ځای په په بوټو کې کار کوم چې هغه راشي بیا به سر را دن نه کی دا چې ګلاس په مال راوه خجی ها زه خو خپل بردان لراغه چې خاطر ټول ثم دې سار ये चढ़िया बस चिकना गटुल इख्तदर आला गड वड कड़ो पर यखपूर आला उज्जूर का مکه و بد نیست نو دقیقه تا پاتې شي اوس په دې له جوړ نه کوم देना سبا دین نه لیکلي دادی وسی خانو کو پوتا وتا کینا پوتا وتا کینا په ولا لوګه ځای ته بده نه کوي سلام علیکم وعلیکم السلام سر خدلیا دا هغه سر نه را شروع شي مو د خپل ته را رسیدم دغه یو پریادونه کوي چې درد مې دی دا ما ته دا وایي چې تاسو کول ما څه کول زه په ټول بازار کې په مخه شوم او یو شان د دکاندارانو باندې ګرځم ګولې دی غواړم وې د ګولې نشته دی تاسو ګډه وټه وای تاسو پر یو ګولې پیدا نه کړه داجی جی زه کوم دکاندار ته ګولې راکا وې کمپنی له دې ګولې نه دي ساتي کړی سکته ودیږي دا کدا خو چې کم نه اوس منګه ابل ورځ مې استعمال کړې دا څنګه एकदम غیب شوې زه ته ځان ته ګولې کوم چې نه وي خو بس نه وي کړو ما ته دا وای کنه چې تا وته کومې ګولې یاد کړې وي ما ته مور په لاس او په پو باندې درد کنه په سر باندې په سبحان ګولې الو سکته ودیږي دې سبحان نه باسکو پانګولې سر خولي نه درد دی ها بس کو پنګولې ما وته په سبحان تبا ما دا کړه ته ساده ګولې داسې سر دی کنه چې هغه جمبو خان سړی را لګلې وسلمي پوښتنه وسک اوجره کې به بوټه ته سره مرا چې وکړ نه راولې غوښه ځه نه زه خو کار نشم کولای سر خولي سر خولي اسلامي دا سره دی کنه خلا هغه د کار خی کنه هغه به د کار خی بس دا سر وکړه کنه چې څه کارم کې پوه شولې بس دې خو ته ګوره هغه نه تاسو کاوه به دا په شرم مالا ځه دا ګولې بوله زره وړم ځه اشاره کې نه دی دا او ځه يوم خلاص هي سبحانه خانجی سلام راغی راځي چې اوس براشي هغه دراغی جی راغی السلام عليكم وعلیکم السلام سلام راغی هغه جنبو دی جنبو خدای په خپل بونګه کې چې مو او دا جنبو خان دی خلا دا خانو ته تاسو مرګ کړی غني جنبو خو بوتل دی په 2000 روپۍ دا خدای نه بخته کال لاله مو ګورم د جنبو دا نوم مې پینې پردوږي تیار د پیرغون جبره خو څه چې خدای په خاني ورکړی دا به دا خدای الله تسخیم دی کنه جنبو څنګه جی خانجی سړی څه وایي دا خانجی به ته وایي ماشاءالله خدای پاک تعالی ډېر ښکلی خان درکړی صفت دی کوي جی بوتل داسې کار به وکړي هغه دی کې مخامخ د سرې هغه بوجۍ پرتې دي دلته کې را چلاوه سلومه ما ته پلار د زمینه به تپوس کې ویل داسې به کار نه کې ویل د تا نه به راته پلار نه څازې بوتل غره په 200 روپۍ نه دونه دي خدای دې خو بنیادو بس جمبو چوړه کې انګلیس پکې جمع کېږي کو ګیس یې جمع شو یو پوت کړی راوړه شابه انجی دا ډېر قابل لیک دی تاسو پته کوي ډېر خلک ته خدای درکړي پښتون خو واجب دی الحمدلله راوړه راځه کار بکیږي دا کوم ځای کې کېدم دا دغه تکیره شابه شابه نه زر راځه ها دا ډېر تکړه لیک دی او چې څه خبره وته کې بس قمني پلار ډېر نه کومه سړی د شنو په سیوا مو واځه به ورکم خانجی ها دا کوم ځای کې کېدم هغه ته مو وایم ما ته په کوتل کې کېده
دا بدر در راځه ما دا وی کنه خاندي لکه تاسو نیکه چو کنه ډېر خو ژوند دې تیر کړو ما ته چا وی هغه دال خوړلې بیا ډاس کړی او بیا ما ته مشرانو دا کیسې جی کړی ما ته خو نه یادېږي. په تاسو بچا ته پوسټ کوي دي دا کله کې دا دلته ولا كانوا کله کې دوه ملسن د انګلیزي کې دوه ملسن بس الله تعالی کار دی جنو په دنیا کې ظالمان ډېر شوي دي بس صرف مرګونه چې کوي دنیا دا کشي ده دنیا ډکه شوې پسې چلے کموي جي او جي او جي انت كم ذاك كده ما دا زما د خان دې سر لرم ولا یاره نه خدای دې تبو برباد کړ خان دې